د احصایې معلوماتو ادارې او یونیسف د ګډې سروې نوې شمیرې ښیي چې په هرو زرو زیږونونو کې 40 ماشومان مري او یوازې 33.7 سلنه میندې کولی شي په روغتون کې زیږون وکړي. د دې سروې په بله برخه کې راغلي چې اوس هم په هیواد کې 1.5 سلنه میندې د قابل لوستون پرته په کور او 3.7 سلنه میندې په روغتونونو کې زیږون کوي. دغه سروې همدارنګه په ډاګه کوي چې د 20 او 40 کلونو ترمنځ 28.7 سلنه ښځې تر 13 کلنۍ مخکې او 9.6 سلنه یې تر 15 کلنۍ مخکې واده شوي دي. بعد از سقوط جمهوریت با دو چالشی که افغانستان امروز با او روبرو هست، یکی کمبود یا همون کاهش کمک های خارجی که در حقیقت منبع اصلی کاهش میزان مرگ و میر مادران و فرزندان بود و عدم دسترسی زنها و عدم حضور زنها در محیط‌های در شفاخانه های نسایی ولادی. د دې سروې پایلې ښیي چې په هیواد کې 4.4 سلنه امیندواره میندې د امیندوارۍ پر مهال لا 1 تر 3 ځله 3.4 سلنه میندې د امیندوارۍ په بهیر کې 4 یا 1.5 ځله ډاکټر ته مراجعه کوي. په دې سروې کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه هم معلومات ورکړل شوي چې له مخې له 5 کلونو کم عمره 4.4 سلنه ماشومان د خپل عمر له پلوه ټیټ قد او 18.4 سلنه له 5 کلونو کم عمره ماشومان ټیټ قد او کم وزن لري. د دې سروې پایلې چې په افغانستان کې شاوخوا 12 سلنه ماشومان له خپلو والدینو سره ژوند نه کوي. خدمت فیصدی در نام 20 تا 24 ساله در نام ما قبل از سن 15 و 18 که تقریبا 28.1% از خانم‌ها قبل از سن 18 سالگی ازدواج کردند و 2.6% از خانم‌هایی که فعلا سنشان 20 تا 24 است در قبل از سن 15 سالگی. دغه سروې د 422 سروې کوونکو لخوا چې 130 ښځې هم پکې دي او په ټولیز ډول د 3214 کورنیو په ګډون 44340 میندو له 5 کلونو کم عمره 22909 ماشومانو او همدارنګه د 5 او 19 کلونو ترمنځ له 10088 ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره مرکه شوي دي. دا سروې په داسې حال کې شوي چې له تېرو 12 ورځو راهیسې د نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو لخوا د زیاتې بودیجې له لګولو سره سره افغانستان لا هم د خوارځواکۍ زیانونو او بېوزلۍ له امله د میندو او ماشومانو د مړینې له پلوه د لومړنیو هېوادونو په سر کې دی.